پیل هم د مهمو خبرونو په سرټکو کوو. د امریکا پاتې پوځي تجهیزاتو او چورلکو په اړه د اسلامي امارت څرګندونې. د تورخم دروازې د خلاصېدو په تړاو له پاکستاني لوري سره مذاکرات. افغانستان د 143 میلیونه ډالرو په ارزښت د تازه میوو صادرېدل. او د شمالي وزیرستان په ایدک سیمه کې پر پوځي کاروان ځانمرګی برید. د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. زه ذبیح الله وصال یم. بشپړو خبرونو ته ښه راغلاست. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد له ملي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي تجهیزات جنګي غنیمت دی او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې غوښتي چې د افغانستان په اړه د خپل معلومات کره کړي. ذبیح الله مجاهد د باګرام اډې په اړه ویلي چې د اسلامي امارت ځواکونو په واک ده او هغه ګنګوسې یې رد کړي چې ګواکې په دغه اډه کې چینایي پوځیان میشت دي. هغه له ازبکستان هم غوښتي چې د افغانستان چورلکې بیرته دوی ته وسپاري او زیاته کړې ده چې له امریکا به په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو ویجاړیو حساب وغواړي. د اسلامي امارت ویاند له نړۍ سره د دوی د تعامل په اړه ویلي دا چې ځینې هیوادونه له اوسني افغانستان سره تعامل نه کوي ستونزه د دوی کورنۍ پالیسي او له امریکا سره د ځینو نزاکتونو شتون دی. تورخم کې د سرپرست حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت وایي د دروازې خلاصېدو په تړاو پاکستاني لوري سره مذاکرات شوي خو لا پرانیستل شوې نه ده. هغه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې له پاکستاني لوري غوښتي چې لاره به د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستې وي او د دواړو غاړو سوداګر به نه زیانمنوي. هغه زیاته کړې چې د مذاکرې ټیم مرکزي ادارو سره له جزئیاتو شریکولو وروسته به د تورخم دروازې پرانیستلو په تړاو دواړه غاړې پریکړه کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه خپره کړې اعلامیه کې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره پر سولې او پایدونکي پرمختګ ټینګار کړی دی. په دغه اعلامیه کې راغلي چې قطر په خبرو کې د بشري حقوقو د مسلې د شاملولو او د سولې په بهیر کې د ښځو په مشارکت ټینګار کوي. په اعلامیه کې دغه راز راغلي چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو ادارې دریم سکرتر مشعل المنصوري د سویس په جنیوا کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو د پراختیا لپاره مالی او تخنیکی سرچینې برابرې کړي. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې د دغه ولایت په 6 ولسوالیو کې د مور او ماشوم ساتنې 10 روغتیایي مرکزونه جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د مسؤلینو په خبره د دغه ولایت په کوز کونړ، نازیانو، دور بابا، اچین، خوږیاڼیو او هسکې مینې ولسوالیو کې د UNFPA موسسې په مالي ملاتړ د 460,000 امریکایي ډالرو په لګښت د مور او ماشوم ساتنې 10 روغتیایي مرکزونه جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د سرپرست حکومت تر بیا واکمنېدو وروسته په هیواد کې څه باندې 40 تاریخي ابدې په اساسي بڼه ترمیم شوي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د تاریخي ابدو د ساتنې او ترمیم رئیس محمد حسیب نسیمی ویلي چې دمګړۍ هم په 3 ولایتونو کې د 8 تاریخي ابدو د بیا رغونې چارې روانې دي او د نورو لرغونو آثارو د ساتنې او مرمت هڅې هم دوام لري. بلخوا د اطلاعات او کلتور وزارت د بیحقي له لوري د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت په کابل کې د کتابونو یو اونیز نندارتون جوړ شو چې په دغه نندارتون کې د څه باندې 100 خپرونکو له لوري د بېلابېلو برخو زرګونه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. هغه کتاب خپرونکي چې په دغه نندارتون کې خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي هم خوښ او راضي ښکاري. د یادونې وړ ده چې دغه نندارتون به تر 5 نورو ورځو د لیدونکو پر مخ پرانیستی وي. د اوبه او انرژۍ وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د هوا پیژندنې د ملي او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو پر بنسټ به له یکشنبې تر سه شنبې
په هیواد کې په تیره بیا د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې نسبتاً شدید واورې او بارانونه وشي. د اټکل له مخې د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شوی دی. سرچینې ویلي چې دا اټکل د پنجشیر، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزني، زابل، روزګان او کندهار ولایتونو کې تر نورو سیمو زیات شوی دی. په خبرپاڼه کې د زیانکالو سیمو له خلکو غوښتل شوي چې رود ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او له خطر سره مخ خلکو ته خبرداری ورکړي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې صنعت او سوداګرۍ وزارت ته د ځمکې د لیږد بهیر دوام لري. د دغه وزارت ویاند مصباح الدین مستعین ویلي چې د سرپرست حکومت د مشر د فرمان له مخې په هر ولایت کې د صنعتي پارکونو لپاره 1000 جریبه ځمکه ځانګړې کیږي. بلخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره په ټول هیواد کې 160,000 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې د روان 1403 مالي کال په 11 میاشتو کې له افغانستان څخه څه د باندې 143 میلیونه ډالرو په ارزښت تازه میوې بهر ته صادرې شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخوندزاده عبدالسلام جواد ویلي چې د روان 1403 مالي کال په 11 میاشتو کې له افغانستان څخه د شاوخوا 143 میلیونه 110,000 ډالرو په ارزښت تازه میوې صادرې شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې د امریکا د مالی مرستو کمیدل به په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه زیات خلک له روغتیایي او ملاتړو خدمتونو بې برخې کړي او دا پریکړه به د سلګونه ګرځنده روغتیایي ډلو او نورو اړینو خدمتونو د ځنډېدو لامل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې اړه ویلي چې د دې پریکړې پایلې به د نړۍ په کچه د زیانمنونکو خلکو لپاره ویجاړونکي وي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د خیبر پختونخوا ایالت د شمالي وزیرستان په ایدک سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر پوځي کاروان برید 12 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ډان ورځپاڼې ویلي برید هغه مهال وشو چې یوه بریدګر له چاودېدونکو توکو ډک موټر د پاکستاني پوځیانو له یوه موټریز کاروان سره وجنګاوه. په دې چاودنه کې 2 پوځیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې 2 ملکي وګړي هم شامل دي. بلخوا پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دارالعلوم حقانیه مشر مولانا حمیدالحق له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مولانا رشیدالحق د دغه دارالعلوم مرستیال ټاکل شوی دی. د هغه د ټاکل کېدو پریکړه تېره ورځ د کوړه خټک دارالعلوم حقانیه کې د هغه غونډې په ترڅ کې شوې چې زرګونه دیني عالمان، سیاسي څېرې او عام خلک د مولانا حمیدالحق په جنازه کې د ګډون لپاره راټول شوي وو. د یادونې وړ ده چې د دغه دارالعلوم نوی مشر د مولانا حمیدالحق زوی مولانا عبدالحق ثاني ټاکل شوی دی. د اسرائیل لومړي وزیر ویلي چې د غزې اوربند د لومړي پړاو له غځېدو سره یې هوکړه کړې ده. د رویټرز د راپور له مخې دغه وړاندیز منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکوف له لوري د روژې میاشتې او فسح د یهودیانو اختر په مناسبت شوی و چې اسرائیل منلی دی. ویټکوف د غزې اوربند لومړی پړاو غځېدو وړاندیز وروسته له هغې کړی چې ویل شوي هلته د دایمي اوربند ټینګښت لپاره خبرې ډیر وخت ته اړتیا لري. اخوا رویټرز ته 2 فلسطیني سرچینو ویلي چې اسرائیل د اوربند دویم پړاو ته له داخلېدو انکار کړی دی. رویټرز راپور ورکړی چې ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي نن یکشنبه د مارچ 2 د اروپایي رهبرانو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دغه سرمشریزه په لندن کې ترسره کیږي او ټاکل شوی د بریټانیا پاچا چارلز هم پکې د زیلینسکي سره وګوري. دا سرمشریزه 2 ورځې وروسته له هغې کیږي چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر زیلینسکي ترمنځ لفظي شخړې نړیوال غبرګونونه راوپارول. بلخوا بریټانیا اوکراین ته د 3 میلیارده ډالرو پور ورکوي.
د رویټرز راپور له مخې د دغو پیسو د ورکړې هوکړه تېره ورځ د بریټانیا مالیې وزیر له لوري لاسلیک شوه او ټاکل شوې دغه پور د روسیې کنګل شویو شتمنیو له ګټې ادا شي. ټاکل شوې دغه پیسې د اوکراین پر دفاعي برخې او په تیره بیا د وسلو پر تولید ولګول شي. او وروستی خبر هم ده چې د امریکا مرکزي قمندانۍ سنتګام ویلي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د القاعده اړوند حراس الدین ډلې یو لوړپوړی پوځي مشر محمد یوسف ضیا طلایي وژلی دی. سنتګام زیاته کړې دا هوایي عملیات د دوی او په سیمه کې د متحدینو د هغو ژمنو برخه ده چې غواړي په سیمه کې د امریکایي پوځیانو، ملکیانو او متحدینو پر وړاندې د بریدونو مخه ونیسي. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.